ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په پیسټ او سپیشل کې سینا او بسې لاندې راځو ګورئ دغه پیسټ او سپیشل کار نه کوي ولې دا که چېرې تاسو راشئ یو څه د یو ځای نه کاپي کوئ سینا فار ایگزامپل ما سره دا کنورسیشن په نوم یو کتاب دی که نه سینا یا زه به راشم دلته به یو نوی هغه جوړ کړم تر څو موږ سره بیا هغه ورک نه شي سمه ده زه ورته یم فار ایگزامپل پراکټس څه شی پراکټس زه پراکټس دپاره غواړم واخلم صحیح ده دا ما واخلسه که نه زه غواړم دا د دې ځای نه رایټ کلیک پې وکړم چېرته راشم کاپي ته راشم چېرته کاپي دا د دې ځای نه ما کاپي کړ که نه ځکه چېرته اوس ډسټاپ ته راشم رایټ پې وکړم ګوره هغه پیسټ او سپیشل کار کړ پیسټ او سپیشل کار څه دی ګوره پیسټ معنا دا ده چې دلته یې هغې ځای نه راواخله او دلته یې څنګه کا واچو هغې ځای کې هم یوه کاپي اوسي او دلته هم یوه کاپي اوسي خو په کوم هغلته چې تاسو کاپي کړي وي کټ بیا وروسته موږ ته راځي ښه په کټ باندې به ګورو یو کټ دی یو کاپي ده کټ معنا دا ده چې دغه یو څه دي فار ایگزامپل دلته مه ایښي دي دا کټ معنا دا ده چې کټ غوندې زه واخلم کټ یې کړه دې ځای نه یې واخله دلته نور مه پرېږده او پیسټ دې ځای کې واچوه سیدا بچیرته مې دې ځای نه چې هغه څه رایټ کلیک کاپي باندې مې کلیک کوم معنا د دې ځای نه واخله او دلته یې پرېږده د دې نه یو کاپي واخله او دلته یې هم راسره واچو نو دلته هم پکې شامل شو دلته هم پکې شامل شو صحیح شو زموږ اصل خبره دلته دغه د یو څه اچول دي سیدا نو دا پیسټ په اډي ډول یې رسېدل دلته واچو ګورئ هغه به هلته هم یو دې ځای کې هم رسېدل واچو سیدا په دې باندې پوه شوئ بله خبره موږ سره دا د پیسټ سپیشل اړوند دي چې پیسټ سپیشل سیدا مثلا دغه یو تصویر دی مثلا دا یو تصویر دی رایټ کلیک مې وکړ دې ځای نه مې چېرته کټ کړ کټ معنا دې ځای نه یې ورک کړه هغې ځای کې راسره واچو بیا پیسټ باندې دا جوړ دا مې راشه کاپي کړه دا مې کاپي کړ که نه رایټ کلیک وکړه دلته اوس چېرې پیسټ سپیشل یو پیسټ کار سره خو سپیشل غواړي معنا دا ده چې دا به موږ او تاسو څنګه پېژنو دا زه به رایټ کلیک وکړم او یو ته به راشم د دې نه به زه کلیک لرې کړم رایټ کلیک ویم کې به دغه بل نه هم کلیک لرې کړم دا دی اوس دا مسله دی که نه ګورئ اوس اصلي او دغه وختي خو زه راغلم که نه دغه هم ما پیسټ کړ صحیح ده ګورئ دې او درې تر منځ اوس فرق دی شی زه به راشم هماغه تصویر دی موږ سره که نه دا به زه رایټ کلیک وکړم دلته به یې عادي پیسټ کړم ګوره همدغه یو تصویر دی چیرې موږ سره همدغه یو تصویر دی خو دلته ګوره دغه آیکن غوندې ورسره راغلی دلته نه دی راغلی ګوره معنا دا ده که چېرته دې عادي پیسټ کړ دا به هماغلته هم د دې مقام دی دلته هم درسره راغلی خو که چېرته دې از پیسټ څه شي از شارټ کټ دی سوري پیسټ سپیشل نه دی ښه از پیسټ شارټ کټ دی که چېرې څه د شارټ کټ په صفت باندې پیسټ کړو معنا دا ده چې د دې او د هغه اصلي ترمنځ یو ارتباط موجود دی چې موجود دی ارتباط که چېرته دې اصلي ډیلیټ کړ دا به درسره کار نه کوي صحیح ده اوس دا دی که نه دا ما اوس څه شي باندې کړی دی عادي مې نه دی دا رایټ کلیک مې کړی دی او دلته مې عادي پیسټ کړی دی که نه او دا مې رایټ کلیک کړی کوم یو پیسټ سپیشل باندې مې کړی دی نو ګوره زه دې باندې کلیک کوم اوپن کېږي راته او هغه عادي باندې مې چې کلیک کړو عادي مې پیسټ کړو هغه اوپن کېږي راسره او دا اوپن کېږي خو زه یو کار ورسره کوم هغه اصلي چې ما سره دلته په دې سپیسي کې موجود و په دې کمپیوټر کې د دې ځای نه زه ډیلیټ کوم چې شی کوم دلته تصویر او دغه تصویر دی که نه زه ګوره دې ځای نه چې کوم ډیلیټ باندې کلیک کوم ډیلیټ مې کړ که نه اوس ته راشه اول چې هغه کوم موږ عادي پیسټ کړو دا موږ عادي پیسټ کړو که نه دې باندې ته لږ ډبل کلیک وکړه خلاص شو اوس راشه دغه پیسټ سپیشل چې کوم موږ چې کړو پیسټ شارټ کټ په صفت چې موږ کړو دې باندې ته لږ ډبل کلیک وکړه وایي تصویر نشته څنګه نشته وایي هغه اصلي چې زه کوم ځای سره وصلوم زموږ دغه کنیکشن څنګه شوی دی خطا شوی دی یا وایي هغه تاسې بل ځای ته وړی دی یا تاسې ډیلیټ کړی دی چیرې ډیلیټ کړی مو دی صحیح ده نو وایي دا خو اوس فعلا موږ ډیلیټ کړی دی که نه چې یو څه ډیلیټ کړو موږ هغه بیا دلته لومړی موږ سره ریسایکل بین ته راځي لکه کوم موبایل کې چې ټرش دی ټرش موجود دی که نه بیا که چېرته زه دلته ریسټور باندې کلیک کوم ریسټور اوس زه راځم دې سپیسي ته هغه تصویر به اوس را سره وي نه ولې ځکه ودلته تصویر شته نشته که نه ما ډیلیټ کړی و زه دا تصویر که خلاصوم ورته م راشه ډیلیټ معنا دا ده چې د آیکن هم ډیلیټ کړه راسره هغه تصویر هم ډیلیټ کړه نه زه ورته م راشه ریسټور یې کړه راسره اوس ګورئ مخکینی تصویر یې بېرته چېرته ویوړه خپل ځای ته ویوړه او د دوی تر منځ بېرته هغه اړیکه څنګه شوه راجوړه شوه زه راځم چې هغه رښتیا هم هغه تصویر یې راوړی دی که نه یې راوړی دغه دی ګوره تصویر یې راوړی دی په دې پیسټ او سپیشل باندې پوه شوې مشکل هم پکې نشته دی خدار پیسټ او سپیشل خبره بله چې دی انډو ډیلیټ مثلا دا اوس ما ډیلیټ کړ که نه
وزراغله ما دلته دا ما ډیلیټ کوم زه په خیمانه مراشه انډو ډیلیټ باندې کلیک وکړه ګوره بیرته سره واخس سینا دا نه کنه دا ما دلته راوخس سینا نو څنګه چیرته ورته ما دا زه په خیمانه شو ما چې دا ما ډیلیټ کړ کنه نو ته ما او دا غلطی کړی شو کمپیوټر یو کار چې تا غلطی وکړه زه خیر اپشن لرم مراشه تل کلیک وکړه انډو ډیلیټ باندې کلیک وکړه دا به څنګه شي درته ما مخکینی حالت ته راشي ریډو ډیلیټ معنا ګوره یو ځل دغه په غلطۍ کې ډیلیټ شو بیرته دې راوس بیا ډیلیټ کې نو بیا ریډو ډیلیټ پسې واه چې واه ریډو ډیلیټ که چېرته دلته ریډو ډیلیټ واه بیا به راته راکړي وای نه نور خو بس دی که نه یو ځل دې ډیلیټ کړ بیرته مې درته راوست نو بس همدومره حوصله بس وي که نه چې بیرته ډیلیټ کړې بیا درته راوړو نو دا خو څه شی ته شروع کړي صحیح ده په دې نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند کې څه خبره ده په نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند کې دا خبره ده چې دا موږ سره په ستاسو کمپیوټر کې شاید نه وي دا موږ سره په درس روان دی په پرسنلایز کې په پرسنلایز کې دلته موږ ورته یو ګروپ ورکو معنا ډېر تصویران ورکو سلایډ شو پې لګو صحیح ده نو که هغه سلایډ شو موږ لګولې وي دلته به هغه نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند معنا دلته هغه سلایډ شو کې فولډر کې ډېر تصویران موږ ورته چوي کړه دا تصویر مو خو هم دی راځي نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک وکړه ګوره تصویر بدل شو نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند بل تصویر سره ګوره بل بدل شو مشکل به څه نه بل خبره نیو په واسطه باندې موږ یو فولډر څنګه کولای شو جوړولای شو سینا زبر لمړی راسم دا آیکن به بیرته لګ الاین کوم مثلا الاین آیکن ټو گریډ ته راسم کا رائټ کلیک ویو بای چی شي الاین آیکن ټو گریډ دا هم سره ویو کا ګوره اوس بیرته چیرته راشه ویو بای چی شي ویو بای لارج آیکن خام سورت بای راسره کا نیم بای نیم ګوره اوس دې حالت راځي سینا نو ګوره زه سرات کومه نیو ته راځم چیرته نیو ته زورته نیو کې لومړی موږ سره شي دی فولډر وای یو فولډر واخله سای فولډر په کار شو کنه دلته کلیک وګور نیو باندې تاسو څنګه کې یو فولډر اخیستل کیږي صحیح دا په دې باندې پوه شئ بیا د دې شارټکټ شي دی کنټرول شفت ان چې شي کنټرول او شفت ان پیژنې کنه ګرته په سکرین یې وخایم پیږي کنه سی ټی آر ال دا کنټرول شفت لیکل یو په کټ سره راغی ان وه صحیح نه نو دې په واسطه هم څنګه کولای شي یو پاسورډ یو چې فولډر جوړولای شي پرې باندې پوه شئ اوس پر یو فولډر باندې څنګه موږ چې کولای شو یو فولډر بینومه سیف کولای شو اوس موږ سره دا فولډر دی کنه دا فولډر ما راواخسته کنه دا فولډر څه شو نه یار دا فولډر ما راواخسته کنه رائټ کلیک ویو ترا شو تم الاین ټو گریډ هم کوراځه دلته کلیک کوم یار الاین ټو گریډ کا خو چې ما کورا سره الاین ټو گریډ رائټ کلیک ویو او ویو کې چې اټو ارنج کړه دا نه ما سره اوس کنه زه اوس غواړم چې دې دا نوم څنګه شي بینوم سیف شي چې باندې سیف شي بینوم ګوره دا نه کنه دلته رائټ کلیک وچیر تراشه رینیم تراشه رینیم تراغله کنه و دا نوم ته شو دلته بیا راشه ما غځي کې دا کوم ځای چې نوم دې دلته بیا راشه رائټ کلیک په وکړه دلته وګوره شو یونیکیټ انسرت یونیکیټ چې یونیکوډ کنټرول کریکټر دا نه کنه دې کې یو ورته انتخاب کړ پر نمبر زړه اول انتخاب راشه کلیک وکړه نوم ورته وشته بینوم سیف شو خو ګوره دغه عادي بیا زه بینوم دا نه کنه موږ سره زرا کلیک دلته کوم رینیم تراشه یو کس وځه ډیټ چلا کړم دا ډیلیټ کوم راشه انسرت باندې کلیک کوه وای نه ته یو نوم راته راکړه رائټ کلیک کوي کنه دا دی کنه دا نوم دی کنه ګوره دا نوم د ریزن سلیکټ کوي راسي او بیک سپیس پسې وਹੀ وای دا خو بینوم شو تر راشه کلیک کوه ګوره نوم بیرته اخلي مشکل به شته نه خبرې باندې پوښتنه نو دا بینوم سیف اوس یو څوک چې زه بینوم هم راته سیف کوم به اچھے بی آیکن هم راته سیف صحیح ده چې څوک دی ونه کولی شي دا وګوري چې دلته فولډر شته کنه شی وکي رائټ کلیک وکړي وکي رائټ کلیک وکړم چې دا راشي پراپرټیز ته راشي اخیر دا پراپرټیز کې بچیر ته راشي کسٹمایز ته راشي کسٹمایز کې بچیر ته راشي چینج آیکن ته راشي په دې آیکن کې کنه دلته لګ دی پر کلیک وکړه دلته ته لګ راشه دا خالی ځای ښکاری دا دی کنه دې باندې کلیک وکړه د دې ځای څنګه کا اوکې کا د دې ځای هم څنګه کا اوکې کا چې ښکاری دا آیکن دی ګوره دلته پټ یو ځای کې کېده دغه ځای کې ګوره چې چاته چې پام ورته نه وړي اصل کې دا تصویر وز داسې ښه په ځینې تصویرانو کې بیا سره ښکاري په ځینو کې بیا سره نه ښکاري ګوره اوس داسې لږ پټ بندي شو چا دومره فکر ورته نه کېږي صحیح نه یا که چېرته زه راځم دا نه کنه ما سره زه دې منځ ته وروله ګوره راشه دلته کلیک وکړه چې ډېر څوک پرې نه پوهېږي دا څه شی دی نه پوهېږي چې دا څه شی دی موږ سره صحیح نه نو دا څنګه وو یو بې آیکنه څنګه یو بې آیکنه او یو بې نومه چې شی فولډر سیف کړو مشکل پکې شته نه دا ګوره یو ټریک دی یوه طریقه ده ښه
سیدا دا نیو کې خبره بلکې چیرته راشم نیو ته په نیو کې ګورم مایکروسافټ ایکسس دا شارټ کټ درته ها مایکروسافټ ایکسس ډیټابیس غواړم بیت میپ غواړم کورل ډرا دا وګورم دلته ټیکسټ فارمټ غواړم د دې ځای نه اخیستل شم صحیح شو ټیکسټ بک دا به روسته تاسو پیژنئ راځم کته زمون کلیک وګور دار سره رات کلیک کوم نیو ته راځم ورته زما دا په کار دی سیدا راځم مایکروسافټ ویو دا مې په کار دی دا فقط کلیک او بس دا دلته راځي دا ولې د سیر سره خسي ګوره دا موږ سره وسانتیا ده معنا لري چې رسې دا دلته سیو کوم کنه اول به دې پروګرام ته داخليږم ا پروګرام ته سیو بس راځم سیو بس کې ورته مدار سره سیو کچې په ډیسکټاپ باندې نو چې دا عمر ورته وای موبایل ورته دې ځنه نه وای بیا کلیک نه کوم په دې باندې پوه شئ اسانتیا په صفات باندې څنګه شوې ده دا راخصنه شوې ده سیدا دا چې د زراعت کې کوم په دې نیو کې موږ سره یو شارټ کټ دی شي نه موږ سره شارټ کټ په شارټ کټ کې څه کولی شو ها د کمپیوټر د خپل یو شارټ کټ جوړو څو ورته وایو شارټ کټ جوړ چې په څومره موده کې دا سره باندې چې بل دې کې یو څو طریقې درته وخایم سماره ها په چیرته راځي کو دلته نیو کې په دې نیو کې موږ سره دا شارټ کټ دی کنه دې شارټ کټ به یو څو دلته مثال درته وخایم سیدا ګوري که چیرته تراسي کنه ورته شټ ډاون کرا سره شي پر شارټ کټ شټ ډاون -s -t سی شو 0 فاصله یا که چیرته دا په داسې صفت اخلي سیدا که چیرته داسې نوې تاسې داسې هم اخستل شي سماره بل خبردار شټ ډاون د پاره سمري کمپیوټر وسات څنګه شي پورا ډول ډاون شي راځي زراعت کړ کومه عملی ګور نیو ترجمه په نیو کې چیرته راځم شارټ کټ ترجمه دلته ورته وایم ورته هم شټ کرا سره شي شټ ډاون کرا سره شټ ډاون فاصله -s فاصله -t فاصله ها صفر سمانا شٹ ڈاؤن بند کرا تھا -s تشي سیستم -t په څومره ټایم کې 0 سکند په 0 سکند کې راشه ډیزاین څنګه کلیک کا نیکسټ کا او دلته نو ورته بدل شٹ ډاون کنه نه بل نو ورته ورکوم راشه ډیزاین نو ورته ورکړ شي اوکې باندې پورا دا غدي مقصد دا مقصد جوړ شو کچې د تراشي یار ولې د سکه خصيدا دا څنګه وخت مشکل ورکې دي پلی هغه سره ریکارډر سره وز دا ما جوړ کړ کنه کچې د زل تراشه ما او څه شی وکم او دې باندې مې ډبل کلیک هم دا اوس وکړم ما کمپیوټر وسنګ کی بند کړه سره سیدا زراعت کلیک کوم راځم چیرته نیو ته زغواړم چې بل دار شټ ډاون د پاره موږ جوړ کړ کنه زغواړم مرتدا سي یو طریقه جوړ کوم ګوره یو کس ماته وایي چې کمپیوټر دی راکا سیدا نو زه څنګه کمپیوټر ورکوم زما دې کې شخصي ډیټا اوسي یو بانک اکاونټونه اوسي یا به کې زما داسې نور پاسورډونه پراته اوسي نو څنګه زه ورته کمپیوټر کوم زه ورته شټ ډاون ټایم جوړم چې ورته جوړم نیو ته راځم چیرته راځم شټ ډاون ته ورته مراشه شټ ډاون کړ سره شي شټ کرا سره شټ ډاون کرا سره فاصله -s فاصله -t دا را سره جوړ کو کنه په څومره سکندو کې یو سره شل سکند کې دا یو سره شل چې موږ ورته ورکړم معنا دا سکندونه دي دا چې موږ سره سکندونه د دې نه څنګه کا نیکسټ او دا هم نیکسټ ګوره که چیرته په دې باندې کلیک کې دا کمپیوټر به یو سره شل سکند ورکړي معنا د کمپیوټر ورکړه کمپیوټر کا وخت دی باندې ډبل ټیک ورته کا والا وای ګوره چې څنګه هغه ورکړل کار شروع کی ټک پر باندې شي سیرا دا ټایم ته ورته زیاتولای هم شي څنګه کولای شي زیاتولای هم چې څومره ټایم دې دار سره واخلي مشکل به کېشته دی کې په دې باندې پوه شئ نو دا موږ سره څه خبره ده دا موږ سره شټ ډاون اوس یو کس وي د ریسټارټ لپاره جوړم چې لپاره جوړم ریسټارټ معنا کمپیوټر زما څنګه شي بند شي بیا نه ولګيږي صحیح ده زراعت کلیک کوم دلته دا ریسټارټ موږ دلته ویلې دي کنه وګوره دا شټ ډاون کرا سره دا ویلې ریسټارټ لپاره جوړم زراعت کلیک کوم چې راځم نیو ته راځم نیو ته چې راځم شارټ کټ ته راځم څورته ما ورته ما شټ کرا سره چې شټ ډاون کرا سره فاصله وخت مو -s واه کنه دلته اوس -r واخلې فاصله -t چې -t دا واخلې کنه فقط بس دا ولي کنه نیکسټ وردا موږ څه شي پر شو شټ ډاون لپاره زراعت کلیک کوم دلته دا رینیم کوم زړه څورته ما ریسټارټ چې ریسټارټ لپاره زړه استعمالو راشه کوي په د ریسټارټ لپاره شو صحیح ده په دې باندې پوه شئ اوس خبره دا موږ دلته پاور کې ویلې دي ها کورې راته څنګه کام شټ ډاون کا ریسټارټ لپاره جوړ کنه و ته هایبرنیټ لپاره جوړم چې لپاره د هایبرنیټ لپاره رات کو کچیر راشه نیو ته راشه نیو چې راشه شارټ کټ راشه ورته وای ورته چې شټ ډاون کرا سره شي شټ ډاون کرا سره کم -h ولا صحیح شو راشه ډیزاین څنګه کا نیکسټ کا چې نو ورته ورکه ډیزاین نو ورته ورکول شي فار ایگزامپل چې هایبرنیټ صحیح ده دا مغاخصه چې هر رقم دی بس دا شی موجود کړو دا سیدا هایبرنیټ دا مواخصه د ډیزاین کنه ګوره هایبرنیټ تر سره غسی شو HIBR د سیدا هایبرنیټ را سره غي په دې باندې پوه شئ دا موږ سره چې شو دا موږ سره دغه کوډ دی ها چې دغه اس ګوره دغه تاسو به فقط دومره ورسره ولیکئ دا به دا نور وزوران کوم ها
دلته دی کنه دومره به وشي دومره به ولیکي او دا د ریسټارټ لپاره دی دا د هایبرنیټ لپاره دی سلاید ټو شټ ډاون به فقط ولیکي شي سلاید ټو شټ ډاون ګور راځم رائټ کلیک کوم دلته چیرته راځم نیو ته نیو کې چیرته راځم دلته راځم ضرورت ورته سلاید ټو شټ ډاون چې شي شټ ډاون دا را سره واخله راځه ډیزاین څنګه کا نیکسټ کا ډیزاین هم نیکسټ کا ګور چې شو سلاید ټو شټ ډاون شو راځه دی باندې کلیک کا ګور دا سره سره و دا راغله کنه که چیرته دا تاسو دلته راونی ولا او بس پرې مخله کمپیوټر مو څنګه شي ولا بچ بس پرې نه مزه ویډیو خرابېږي سینا نو دا به بیرته راکم په دې باندې پوه شئ دا شټ ډاون لپاره دا غلانه خبره چې شټ ډاون دی فار ایگزامپل دا وګوره که چیرې تور دور کې کنه چې زمانه کمپیوټر دې څو پورې ان وي تر شپې 2 منټه پورې ان وي غینه ورسته به شي وکا را سره باندې کا نه دلته به تاسو څنګه ور سکند ورته ورکې چې سکند اما شټ ډاون هم دا خبره خو دلته موږ صفر ورکړو کنه وخت مو یو شل ورته ورکړ وکړه تر شټ ډاون کله سره -s -t څومره سکند 3000 سکند چې 3000 څو سره مساوي دي شپې 2 منټه سره مساوي دي څو سره شپې 2 منټه سره سیرا وز رائټ کلیک کوم چیرته راځم رائټ کلیک کوم راځم ته نیو ته پنیو کې چیرته راځم شارټ کټ راځم زور سوې ما شارټ کړه سره شټ ډاون کړه سره چې شي فاصله -s فاصله -t څومره ټایم کې 3000 سکند کې سو 3000 راځه ډیزاین نیکسټ کا ته ورته فار ایگزامپل 60 منټس دلته 60 منټس ورسره ولیکل کنه دا نوم دې په خپل خو خلک کوم منچور دي کې دا نه کنه اوس ګوره دې باندې ډبل کلیک وکړ چې شي وکړ ډبل کلیک چې 15 منټه پورا شو سارا کمپیوټر هم څه لګیدل 15 منټه وروسته خپل بند شي پرې باندې پوه شئ 15 منټه وروسته څنګه شي خپل بند شي البته ته نور کچې دا یو 15 منټه لپاره سکندونه حساب وکړو بس اما ماینس کې نو وروسته سکند څومره سکندو هغه راوړه سیرا سره زما ورته راځم ما پرې کې شارټ کټ راځم ما په شارټ کټ کې بیا ورته ما شي شټ ډاون کرا سره شي شټ ډاون فاصله -a دا مې انتخاب کرا سره دې نه اوکې کا دلته هم شي ورته ما فور ایگزامپل کینسل سیرا دې نه فینیش کا دا مې تیشته پاره جوړ خبره اوس دلته ما ډبل کلیک فور ایگزامپل وکړ ډبل کلیک وکړ کنه دا اوس منټه شروع شو چې شو منټه شروع شو سکند شروع که چیرته دا موږ سره 15 سکند ته ورس 15 منټه ته ورسېده زما کمپیوټر بند کی نه زه ورته مته شو نه کی بس ما نه غلطي کې تکلیف وشو د کینسل لپاره ما فقط شټ ډاون -a باندې شارټ کټ می جوړ کړ کنه زه په دې باندې ډبل کلیک کوم ګور دې باندې ډبل کلیک هغه پروسه چې دی روانه کړي واش په 2 منټه دی بیرته کینسل کړل سینا اوس یو سوشل میډیا جوړ کړ کنه بس هغه ورته ویل چې یو سوشل سکند لپاره هغه ورته بس زما کمپیوټر نه وکړ هم بیرته والا سینا نو تا ورته بیرته -a جوړ کړ شټ ډاون -a کنه سینا نو بس دلته ته بیرته هم دغه پیو هغه بس مته واکي ګورای شټ ډاون -a this will cancel the process دا ولا پروسس وای څنګه کی کینسل کی مشکل به کېشته دی په دې باندې وخت ډیر کار ځان سره کوي او کوي کار په کې سینا ځکه چې دا ډیر زیات مهم دی